بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مو د سیریما د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تیره ویډیو کې د لسم ټولګي فزیک مضمون یو څلوېښتم لوست کې موږ د عدسیو لپاره د نیوټن فورمول زده کړې. راځو په نننۍ ویډیو کې د لسم ټولګي فزیک مضمون دوڅلویشتم لوست کې د عدسیو قدرت پیژنو، د عدسیو د قدرت فورمول زده کوو او پر هغه اړوند ځینې سوالونه حلوو. د لسم ټولګي فزیک مضمون دوڅلویشتم لوست. لومړی راځو د عدسیو قدرت پیژنو چې دغه د عدسیو قدرت چې دی دا په خپله چیش ته ویل کیږي، یا هم چې کله د عدسیو د قدرت یادونه کوو د دې څخه مو هدف چی دی. د عدسیو قدرت داسې ویلی سو چې په عدسیه کې د نوري وړانګو د متقارب یا متباعد کولو توان، دغه کوم توان چې دا لري دې ته په خپله د عدسیې قدرت ورته ویل کیږي. یا په بله اصطلاح داسې ویلی سو چې د محراقي فاصلې چې د اف په تورې سره یې ښیو د دې معکوس یا سرچپه ته په خپله د عدسیې قدرت ویل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو محراقي فاصله په اف تورې سره ښیو، که چیرې د عدسیې قدرت چې دی دا د ډي په تورې سره وښیو، نو د عدسیې د قدرت فورمول داسې لیکلی سو چې ډي مساوي کیږي یوې پر اف سره. ولې ډي مساوي کیږي یوې پر اف سره؟ په دې خاطر چې محراقي فاصله چې ده د اف په تورې سره ښودل کیږي او موږ د عدسیو د قدرت هغه د دې تعریف مو داسې وکړي چې دا د چی د محراقي فاصلې معکوس یا سرچپه دی. نو ځکه داسې ویلی سو چې ډي مساوي کیږي یوې پر اف سره. په دې فورمول کې ډي چې دی دا په خپله د عدسیې دغه قدرت دی، صحیح دی. او همدارنګه یو چې دی دا په خپله یو کانسټنټ دی، یو ثابت نمبر دی، او همدارنګه اف چې دی دا په خپله محراقي فاصله ده. دې ته په خپله چې وایو محراقي فاصله ورته وایو. اوس نو که چیرې دغه ډي چې اف چې دی دا موږ او تاسو پوهیږو چې اف چې دی دا په خپله اف ته موږ دا یو فاصله ده. اف چې دی دا په خپله د هندارې او همدار د عدسیې البته د عدسیې او همدارنګه د محراق ترمنځ دغه فاصله ده چې دا په اف په تورې سره ښیي، یا دې ته محراقي فاصله وایو. عموما ډسټنس یا فاصله چې ده دا د ام په تورې سره اندازه کیږي. نو د دې فورمول ته موږ داسې لیکلی سو چې د دغه پر اساس باندې چې فاصله په خپله په متر سره اندازه کیږي، د دې پر اساس داسې لیکلی سو چې دا خپله مساوي کیږي په چی سره یوې پر ام سره. یعنی د دې پر ځای د دې چې ولیکو د اندازهګیري واحد ولیکو. داسې ویلی سو چې ډي مساوي کیږي یوې پر ام سره. یو پر ام چې دی دا په خپله مساوي کیږي، یو پر ام په خپله مساوي کیږي په ام په توان د منفي یو، او ام په توان د منفي یو د واحداتو تبادلې پر اساس باندې ټوله پوهیږو چې دا مساوي کیږي په ډیوپټري سره. په چی سره؟ په ډیوپټري سره. نو موږ داسې ویلی سو چې د عدسیې قدرت چې دی د دې یونیټ یا واحد چې دی چې دا په چی سره اندازه کیږي؟ دا په ډیوپټري سره اندازه کیږي، چې ډیوپټري چې ده دا په خپله د کوچنۍ ډي په تورې سره دا موږ ته سره کم کیږي ښودل کیږي. ډیوپټري چې ده دا چیش په تورې سره ښودل کیږي؟ د کوچنۍ ډي په تورې سره ښودل کیږي. څه ډول لاسته راغلې ده؟ د فورمول څخه یې لاسته راغلې ده. څنګه لاسته راغلې ده؟ چې دلته په دغه مثال کې په دغه کې درس کې ما تاسو ته تشریح کړله. راځو د عدسیو د قدرت دغه کوم فورمول چې مو ویلي پر دې فورمول ځینې سوالونه حلوو. د دې لپاره راځم لومړني سوال ته. لومړی سوال داسې دی، وایي د یوې محدبې، دا ځای ته مو فکر وي، محدبې عدسیې محراق 10 سانتي متره دی، قدرت یې تاسو پیدا کړي. یعنی داسې ویلی سو چې اف چې دی دا مو مساوي کیږي په 10 سانتي متره سره. زموږ څخه یې ډي غوښتېده، وایي تاسو یې ډي لاسته راوړئ. راځم د عدسیې د فورمول څخه په استفادې سره داسې ویلی سم چې ډي مساوي کیږي یوې پر اف سره. ډي مساوي کیږي په څو سره؟ ډي مساوي کیږي یوې پر اف سره. خو د دې نه مخکې چې موږ دا سوال د فورمول ته ورواچوو، یو وارې راځو موږ دغه سانتي متر په متر اړوو، ځکه چې موږ ډیوپټري سره اندازه کوو دا، او په هغه کې ام په توان د منفي یو یا متر په توان د منفي یو مساوي کیږي په ډیوپټري سره. نو دغه واحد باید موږ چیش ته واړوو؟ اس آی سیسټم ته باید واړوو. نو د دې لپاره داسې لیکلی سو چې د 10 سانتي متر پر ځای داسې لیکلی سو چې 10 ضرب 10 په توان د څو سره؟ د 10 ضرب 10 په توان د منفي 2 سره. یعنی دغه 10 پر خپل ځای لیکو، د سانتي متر پر ځای به 10 په توان د منفي 2 ولیکو. صحیح دی. دې پر ځای داسې لیکلی سو چې یوې پر څو سره؟ پر 10 ضرب 10 په توان د منفي
2 سره. راځو دا مساوي کېږي. لومړی به دا قیمت راسو ساده بیا کو د دې قیمت ته ساده کول دپاره به توانونه چې دي دا به په خپله څپو کړو. د قاعدو څخه به یوه قاعده ونیسو او توانونه به یو د بل سره جمع کړو. مثبت 1 جمع منفي 1 مساوي کېږي په خپله په 2 سره په منفي 1 سره. نو دا مساوي سي 1 پر لس په توان د منفي 1 سره کوم چې مساوي کېږي. که چیرې دغه سوال ته وګورو دغه لس په توان د منفي 1 په مخرج کې دي رابسو دا به صورت ته پورته کړو. دا به مساوي سي لس په توان د مثبت 1 سره. دا به مساوي سي په 2 سره لس په توان د مثبت 1 سره. نو داسې ویلی سو چې د دې ځای څخه ډي چې ده داسې لیکلی سو چې دا مساوي کېږي په لس پر ام سره. ام په خپل ځای پرېږدو مساوي کېږي لس تقسیم پر 1 په خپله مساوي سي په لس سره. لس تقسیم پر 1 مساوي سي په خپله په 2 سره په لس سره او لس په توان د منفي 1 مساوي سي په خپله په لس سره. 1 پر ام چې دی دا په خپله مساوي کېږي په ډي پر سره. نو د دې څخه داسې ویلی سو چې د دغې عدسیې قدرت چې دی یا ډي چې ده دا مساوي کېږي په لس ډي پر سره. څنګه یو واری بیا تشریح کوم. په دې ځای کې تاسو وګورئ 1 پر لس په توان د منفي 1 دی صحیح دی. دا مساوي کېږي په څه شي سره دغه کوم عدد چې په مخرج کې دی دا به صورت ته پورته کړو تر څو مثبت سي صحیح دی. نو لس پر ام به په لاس راسي. دا ام بیا چیرې و نو خو دلته د دې ځای سره ام نوشته دی که نه. دلته خو موږ ام څپو کړې ورسره نوشته مو نه کوي. په اصل کې خو دا متر ورسره دی. دا چې پورته کوي صورت ته دا مثبت لس و صحیح دی. مثبت یعنې لس په توان د مثبت 1 سوله. مثبت 1 که ولیکو که ونه لیکو کوم توپیر نه لري. لس تقسیم پر 1 مساوي کېږي په لس سره او 1 تقسیم پر ام مساوي کېږي په ډي پر سره. دا خو مو مخکې هم وویله چې 1 پر ام مساوي کېږي په ام په توان د منفي 1 سره. ام په توان د منفي 1 خپله مساوي کېږي په ډي پر سره. نو داسې ویلی سو چې هغه محدبه عدسیه چې محراک یې 10 سانتي متره دی د دې قدرت هم 10 دیوپتري دی. یو شي ته مو فکر وي هغه دا چې د محدبو عدسیو محراک مثبت دی نو ځکه د دې د قدرت چې دی هغه هم مثبت دی او د مقعر عدسیو چې دا چې محراک یې منفي دی نو د دوی قدرت هم منفي دی. راځو دویم سوال ته. دویم سوال داسې دی وایي د مقعر عدسیه ده د دې محراکي فاصله چې ده 60 سانتي متره ده. یعنې اف چې دی دا مساوي کېږي په 2 سره په 60 سانتي متره سره. تاسو د دې ډي یا هم د دې چې شي پیدا کړئ قدرت پیدا کړئ. راځو د تیر فورمول څخه استفاده کوو خو د دې نه مخکې چې موږ د سوال فورمول ته ور واچوو فورمول ته تر واچولو تر مخه به یو وارې موږ د دې چې شي کوو فورمول ته تر واچولو تر مخه به یو وارې موږ دغه کوم متر چې دی دا به په چشمه سانتي متر چې دی دا به په متر باندې بدلوو. راځم دا په علمي روش درته لیکمه. دا به په خپله مساوي سي په 2 سره. دا به مساوي سي 60 به راواخلو په خپل ځای به یې ولیکو 60 ضرب د سانتي متر پر ځای به ولیکم چې لس په توان د منفي 2 دا به مساوي سي لس په توان د منفي 2 متره د څخه مساوي کېږي. راځو دا به په خپل هغه علمي روش سره ولیکو. دا صفر به څه په وسي د دې سره به ختم سي. دا مساوي سي په 2 ضرب لس په توان د 2 سره منفي 1 متر سره. راځم دغه علمي عدد په دا فورمول کې استعمالوم. ډي مساوي کېږي په 1 پر اف سره رایټ. سو دا مساوي کېږي یو پر خپل ځای لیکم د اف پر ځای باندې خپل قیمت راچوم چې 2 ضرب لس په توان د منفي 1 سره. دا به مساوي سي د دې ځای څخه رابسو دا کوم قیمت چې دی دا به لس په توان د منفي 1 چې دی دا به صورت ته پورته کړو تر څو چې شي سي مثبت سي. نو د دې څخه دا مساوي کېږي 2 په توان د لس په توان د منفي 1 صورت ته پورته کړو چې مثبت لس سي یا لس په توان د مثبت 1 سي تقسیم پر 2 باندې پر 2 متره باندې صحیح دی. د دې څخه دا مساوي کېږي لس تقسیم پر 2 مساوي سي په 2 سره. لس تقسیم پر 2 مساوي سي په 15 سره. 1 تقسیم پر 15 مساوي سي په 1 تقسیم پر متر به مساوي سي په دیوپتري سره. نو داسې ویلی سو چې د دغې عدسیې قدرت به 15 دیوپتري. خو څنګه 15 دیوپتري؟ دلته یو خبره ده دا مقعر عدسیه ده محراک یې منفي دی نو دا هم منفي 60 سانتي متره دی. دا هم منفي 60 ضرب لس په توان د منفي 2 دی. دا هم منفي دی او دلته دا قیمت هم منفي دی. دا قیمت هم منفي دی. نو ځکه دا قیمت هم سره کم لاسته راځي منفي لاسته راځي. دا و د عدسیو د قدرت اړوند ځینې سوالونه د عدسیو د یونیټ ثبوت او همدارنګه د عدسیو د قدرت فورمول. د دې ویډیو په خلاصېدلو سره د عدسیو د قدرت درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.